درې ښه او یو بد خبر ده چې کوم خبرونه دي ویډیو کې را سره وګورئ. خلیلزاد: د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دوحې ته ورسید. هغه به دغلته د طالبانو سیاسي دفتر له رهبرۍ او قطري چارواکو سره پر افغان سوله خبرې وکړي او له هغه ځایه به اسلام آباد او له هغه وروسته کابل ته راشي. طالبانو په قطر کې له امریکا سره د سیاسي هوکړې تر لاسلیک وروسته بیا تر ننه پورې 10,908 تنه افغان ځواکونه وژلي دي. سام کنفرانس پیل شو. د لوړپوړو چارواکو یا سام څلورمې او وروستۍ ورځې غونډه پیل شوه. ټاکل شوي ولسمشر غني په دې غونډه کې په اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د افغان حکومت راتلونکو 15 کلن لیدلوري ګډونوالو ته وړاندې کړي. د دې کنفرانس کوربهتوب د افغانستان، ملګرو ملتونو او فنلنډ حکومتونو پر غاړه دی او په ار کې به ترسره کیږي. ټرانسپورټ: د قطاع کوریډور له لارې لومړنی سوداګریز کاروان د افغانستان خاورې ته داخل شو. دغه کوریډور کې قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران شامل دي او د یادو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې لپاره پرانیستل شوی دی. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.